الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير بدي مباركة دورك منغا بسورة البقرة كي لغيو أو بسورة البقرة كي منغا يوصل بنزسل ويختم نمبر آيات ترسيدلو او په دې اخرینی آیتونو کې موضوع د قبلي روانه چې الله سبحانه وتعالی قبله بدل کړه د بیت المقدس نه کعبه ته، بیت الله ته مخ کوي. هغه چې بار بار الله دا خبره بدی کړی ده چې دا مسله ګرانه ده، نو ځکه بار بار کړی ده. او په دې اخرینی آیتونو کې الله سبحانه وتعالی دا خبره هم کړی ده چې اهل کتاب تم د دې خبرې پته لږه کې جراوی په کتابونو کې د خبرې تذکیره وا چې اخرنی پیغمبر قبله چې هغه کعبه خو د زړه او تعصب د لاسه دوی د خبره پټه ساتي او کوي نه. او الله دې دومره زیدیان دي کې دوی ته هر قسمه دلیل او هر قسمه نخوت او معجزات او خو دوی ستاسو د قبله تابعداري نه کوي. داغین بعد الله سبحانه وتعالى وی یوصل شپکسل وختن نمبر آیت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې موږ ته ورکړی دی کتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم پیجنی دا پیغمبر لکه څنګه چې پیجنی خپل زامن. دومره غوی ته پته لري چې دا پیغمبر په حق دی، لکه څنګه چې خپل زامنو ته پته لري چې دا زما زوی دی، دغه شان ته دی پیغمبر هم پته ده. او عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې دا د اهل کتاب یو غټ عالم او بیا مسلمان شو، دبه دا خبره کوله زما دی په الله قسمی چې زما بخپل زوی کې شک کې دی چې مور به خیانت کړي، خو په دې پیغمبر کې زما شک نشته. وی په زوی کې می شک راتلی چې مور به را سره خیانت کړي، خو د دې پیغمبر هغه حقانیت ما تخکاره دی چې دا حق پیغمبر دی. بعض علماء وی په يعرفونه کې دا ضمیر چې د کعبه ته راځي د قبله ته، چې اهل کتاب دا قبله پیجنی لکه څنګه چې دوی خپل زامن پیجنی، د پته چې دا مسله ودی شي. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ او یقینا یو ډله د دوی نه خامخا پټي حق لري او حال دا چې وي بوي. دا خبره ځان سره پټه کړی ده، حالانکه او ته پته لري چې د اخرینی پیغمبر قبله هم دغه کعبه. الحق من ربک، حق ثابت است در رب د طرفنا، فلا تكونن من الممترین، نو مکیگا د شکون کنا. دیږي کې دوه خبرې، یو ولی الله دا خبر دیږي کې کوي نو غیر دې لپاره چې کله نه کله یو داعی حق بیانې مخالفین ډیر زیات شي، یو طرف نه خلاف کیږي بل طرف نه کیږي، یو څوک ته کنځري کوي، یو څوک بدی ردی، یو څوک وایي، یو څوک ټکي. نو داخله دې شک اندګي پیدا شي چې زګور په دې مسله کې خطا یم کړه، دور مخالفین می پیدا شو. نو دې چې کو الله وی چې ګوره حقم دغه دې ته چی پی. دویمه خبر ده چې پیغمبر خو چرته شک نه کوي، خو الله دا نصیحتونه په دې کې چې دې کې درس ته زمونږ د پاره. دریمه خبره ده چې الله دا نصیحت دې د پاره کوي چې اے پیغمبر دا کومه طریقه چې ستاده مضبوط یقین دې ستا او شک نه کوي، نو په دې طریقه باندې مضبوط اوسه، چرته شک ونه کوي. کله کله سړی نصیحت دې د پاره هم کوي، لکه یو سړی 15 وخت مونږ کوي ته بیا مونږ په ټیم کوا، نو دې مطلب دا نه چې دې منځونه نه کوي، مطلب دا دی دا کومه طریقه چې ستاده نو دا مضبوط راونی سه د منځونه هم دغه شان کوا. نو دې کې دا مطلب دی چې پیغمبره دا کومه طریقه چې ستاده وغه شک نه کولی، نو په دې طریقه مضبوط وسو شکونه چرته ونه کی. ولكل وجهة هو موليها
او د هر چا د پاره یو مخه ده چې هغه مخړونکې دی هغې ته دې ځکه الله دا خبره کوي چې د هر قوم د پاره یو طرف دی چې هغې ته توجه ده نو څوک درمسال ته مخ کوي څوک بیت اللحم ته څوک بیت الشرق ته هر مذهب ولا ځان له یو قبله جوړه کړې ده کنه نو زمونږ قبله کومه ودا هغه د کعبه ده فاستبقوا الخيرات نو د یو بل نه مخکې شي نیکانو ته نیکو کارونو ته د یو بل نه مخکې شي او مقابله په دې کې پکار ده په دنیا کې سره د یو بل سره مقابله نه کوي ځکه به سلف داوي د دین مشرانو وی چې څوک تاسو په دنیا کې مقابله کوي نو د دنیا رواله غزار کوته او دې څه وایي چې به سپک شینو کې ګورځي چې سره مقابله نه کوم مقابله وکاو په دین کې وکاو چې څوک په دین کې مخکې کی څوک په نیکانه ډېری کوي څوک به جنت ته رسي څوک به د الله رضا حاصلوي اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا هر ځای چې تاسو نور به ولي تاسو لره الله ټول کوم ځکه چې الله به مراجمه کوي او بیا په هغه ورځ پته ولګي چې د خلکو چې کم طرفونو ته مخ کوو او عبادتونه کول چې څوک پکې په حق وو ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پر سبحانه قدرت لرونکی ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام او د کم زین چې توزی نو واړه مخبل طرف د مسجد حرام ته تاکید دې بار بار دیږي کې د فائدې لپاره د خبره ده ساتي کعبه طرف ته مخ کول لازم دي که کعبه ته مخ کول لازم دي ها کعبه طرف ته او چې نږدې نو بیا کعبه ته او چې څومره لري کېږي نو بیا دا ګرانیږي چې بالکل به ته د کعبې ته مخامخ کېږي اوس د دې خلکو قبله مثال کې مشرق والا شو یا مغرب والا شو د دې یو طرف ته چې قبله ده د طرف ته کعبه په دې طرف ته خودور دې شنی شي چې کعبه من ته بالکل مخامخ ته بالکل نه مخامخ خدا د کعبه طرف ته او چې بیا نږدې نو بیا به تسکه بیا به مخکې بیا به بالکل د کعبه ته مخکې ته حرم کې مونږ کې د کعبه طرف نه کعبه ته مخکې ځکه چې ته نږدې او چې لري کېږي نو بیا به طرف ته مخکې چې به کوم طرف باندې کعبه ده هغه قبله ده وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ او یقینا دا حق دې ستاد رب د طرفنا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ او ندی الله به خبره دا عملون چې تاسو کوي وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ او د کوم ځای نه چې توزي نو واړه مخبل په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا او هر ځای چې تاسو نو واړوي مخونه خپل په طرف داغي لئلا يكون للناس عليكم حجه دې د پر چې نشي د خلکو په تاسو باندې دلیل څومره خوږه خبره وې د دې لپاره چې نشي د خلکو لپاره په تاسو دلیل خلکو کی اشاره چاته ده اهل کتاب ته ده کته سو قبلی ته کعبه ته نمخ کوي د اهل کتاب به بس خپل کتابونه روالي به چې بدی کو ویل شي دي چې اخري پیغمبر قبله به کعبه او د خو طرف ته نمخ کوي نبی به پتا سو باندې حجت او دلیل دا وی جوړ شي نبی به چې دوی په حق نه دي ځکه کدی په حق وي نو زموږ پیغمبر خدا خبره کړي و مونږ ته او دوی به عمل نه کړي نو دا پیغمبر نه دی اخره نه إلا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظالمان دي د دوینا ظالمان الله وی چې په یو طرف کې تاسو نه بریدي کته سو دي قبلي ته مخوم کین هغه ظالمان بیا هم ګره تاسو نه مانی بس پکې دي سيدي
نو دا بس خو به وی چې وګوره د پیغمبر په حق دې ځکه خو دغه طرف ته مخ کو زموږ په کتابونو کې شتي خو دا بس بیا هم نه مانی موږ ته عمرګری خبره کوله چې څوک نه مانی وی ما خپل پلار ته صفاتو کو دی عالم سلفي عالم قرآن او حديث منهج داغه وی ما ته چې ډېر حق پرس عالم دی د بیانونه اوره تله تعویل ما ویل اوري دې ته پروتي چې ته صفات دین اورنو وی ما ته وی چې د دومره غټ عالم دی نو دې عربو ته ولې د حق نه بیانې چې دې مونږ ته بیانې وی قدرتي خبره چې وسورې بعد هغه شیخ چې دی هغه زموږ استاد او محترم شیخ غلام الله رحمتي صاحب تاسو ټول پیژنئ مشهور عالم دی ناغله بیا عربو په دې دمام کې په جمعات کې د صحیح بخاری دوره خو دی صحیح بخاری پڑھاو دا غیر پر شیخ سبدل تراغه نو ما والد ستوي چې شیخ سبدل تراغله او عربو ته صحیح بخاری پڑھاوي ته دې عربو ته حق نه بیانې ایمه ته وی چې د دومره حق پر سالم دی دومره تکړه عالم دی د خپل خلکو ته حق نه بیانې نو په یو کې دی نه پریدي کته د حق پر سي دی عربو ته ولې نه وي کته چې عربو ته وي نو د خپل خلکو ته ولې نه وي نه لوي چې بس ظالمان دي سي دي کته سو د کعبه ته مخوم کې خو تاسو نه ماف کوي او تاسو منینه فلا تخشوهم واخشوني نمري غيداغونا ويري زمانا وليتم نعمتي عليكم او د دې لپاره چې زه پوره کوم نعمتونه خپل پتا سبحاني الله وی دا زغوالم د تاسو له غوړه قبل در کوم زم چې د نعمتونه پوره شي پتا سو در الله غټ نعمت ته چې دومره غوړه قبله موږ لره کړی ده رب العالمین دا غوښته ولعلكم تهتدون او د دې لپاره چې تاسو ته نیغلار ملوشي دینه د ثابت شو چې د قبلي د بدلیدو بل فائدہ دا ده چې هدایت ته موږ ورسیږو هدایت موږ ته ملوشي نو په دې کې دا فائدہ شو چې څوک کابل راشي مکی ته راشي او دا سړی منیب انابت پکې الله ته حق نصیب کوي دا زیاده هدایت ته دلته خلک راشي نو هدایت واخلي د ځان سره کجوري او زمزم وبم رواني کړي خو د ځان سره هدایت وموړي دا ځینې چې خلک راشي نو دې ته خوشاله چې کجوري راوړي دي او زمزم وبې راوړي دي کنه زمزم وب کجوري خو څه غټه خبره نه خدای ته پوښتنه کوي چې هدایت تی راوړي دا غزینه کنه الته دې سوولې دو سدي ونلیدو دې سي درګاونه شتیو کنه د بدعت او خرافات التشتی کنه کوم چې زموږ په ملکونو کې دته پوښتنه پکار دي دا به زموږ داخله کې دغه ته خوشاله زمزم دی ګلاس وبوته او کجوري ته خو دې د مکه نه راوړي نو دا زیاده هدایت ته چې چا پوښتنه کې انابتي الله ته هدایت نصیب کړي كما ارسلنا فيكم رسولا منكم پورا کول د نعمت دي سيدي لکه څنګه چې موږ را لګل دي پتا سو کې رسول تاسو نه دي چې الله دا خبره کوي چې د کعبه می تاسو لپاره قبل کې د نعمت پتا سو پورا کوم دي سي لکه څنګه چې ما تاسو ته د غټ نعمت درکړې دی هغه د پیغمبر می پتا سو کې درلېګلې نو به دي چې بل فائدہ رسول منکم پیغمبر تاسو نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر دی نور نه دی استاسو نه نو مونږ ولې نور یوسو استاسو نه مطلب یعنی استاسو انسانانو د جنس نه نو بدی کې په خلکو باندې رد شو کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نور وای رسول صلی الله علیه وسلم ذات نور نه دی رسول صلی صفت نور دی په صفت او په ذات کې سره فرق دی رسول صلی الله علیه وسلم نور دی مطلب د هدایت رڼا ده الله له هدایت ورکړي خو د رسول صلی ذات چې دی هغه نور نه دی انسان دی دا کوم خلک چې د نور وایي کم عقل دي د رسول صلی د بیبيانو سیرت د رسول صلی د بیبيانو سیرت مونږ بیانو نو بس صحیح ده ته خو به پړ شو چې بیبيانو ولا ثابته نبی خو د نور نشو بیا څه دی بیا بشر دی رسول صلی د خوراک آداب چې خوراکي کو بیا خو نور نه بیا خو بشر دی
رسول صلی الله علیه وسلم وی بدیږي کې غوسه شو، رسول صلی الله علیه وسلم بدیږي کې خوشاله شو، رسول صلی الله علیه وسلم وخندل، رسول صلی الله علیه وسلم ستړی شو، رسول صلی الله علیه وسلم وده شو، رسول صلی الله علیه وسلم زخمی شو. د ټولي خبرې به کوي، په اخر کې بیا وی نور دی. او دا خبره کول چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله د نور ټوکړه ده، نو دا شرک کول ولیا بالله. ځکه چې د الله د نور ټوکړه شو چې زه اوس کاغذ راولم، کاغذ دوی حصے کم، نو دا کاغذ د دې کاغذ حصہ ده، ټوکړه ده، نو دوه یو شان دي کنه. نو بیا مطلب دا شو چې الله او رسول دا ولیا بالله بالکل یو شان دي، ځکه چې دغه د نور ټوکړه ده. نو دا غلط عقیده ده. رسول صلی الله علیه وسلم بشر دی، خو د دې انسانانو هغه غورواله او تبدی ملو شی دی چې الله ول پیغمبري ور کړی ده، او بیا په پیغمبرانو کې غوره پیغمبر دی. نور د ذات په حیثیت هغه او موږ یو شان یو، هغه انسان او موږ هم انسانان یو. خاصه په خپل وي په منځ کې یو پیر خطا شو، بیا په اخر کې د صحابه کرامو ته وی زستاسو په شان بشر یم، انسان یم، نو کچرته ما نه هیریږي نو ما ته را یادوي. دا واضح دلیل رسول په خپل دا خبره باندې نو بدی ګرځ شو په خلکو باندې. خدای پیغمبر به کیسه کارونه د آیتونو موږ سره مخ کې تیر شوی دي. یتلو علیکم آیاتنا، چلولی به پتا سو باندې آیتونه زمونږه، ویزکیکم او پاکی بتا سولرا، ویعلمکم الکتاب والحکمه او خیبتا سوت قرآن او سنت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او خیب تاسو تا غس چې تاسو به نه پوهیدئ. فذکرونی اذکرکم، نو یادوي ما زب یادوم تاسو. یعنی الله وی چې دومره ډېر انعامات مې دل درکړو، دا دومره خسته قبله مې دل درکړه، پیغمبر مې درولېګو، قرآن او سنت مې ته واضح کړو، بیا هم یادوي کنه. الله وی چې ما یادوي تاسو به یادوم. یادول مطلب دا دی چې کله موږ الله یادو، نو الله به موږ دې یادوي چې موږ به خرابې نه، زموږ مرسته به کوي په هر وخت کې، زموږ دنیا او آخرت به ښایسته کړي. خو دا چې کله یو انسان الله یادوي، او د الله یادول د الله ذکر کول دي. واشکروا لي ولا تکفرون، او زما شکر وباسئ او ناشکري مه کوئ. چې دومره نعمتونه مې درکړو بیا شکر وباسئ او ناشکری. دا د مؤمن صفت نه ده. اوس د دې آیتونو بعد الله سبحانه وتعالی د دې امت تربیت کوي او دوی ته نصیحتونه کوي په روانه آیتونو کې. ناولنې نصیحت ده، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ایمان والو مدد غواړئ د الله نه په صبر کولو او په منځ کولو سره. دې آیت موږ سره مخکې تیر شوی. الله سبحانه وتعالی د خلکو صفت کړي او دا طریقه د خو چې په تاسو مصیبت راشي نو مرسته د الله نه دي غواړي چې صبر کوئ او منځ کوئ. په انسان باندې دوه حالات، یا خو د راحت حالات یا په راحت ده. نو په راحت کې به شکر وباسي، د لکسات مخکې ایتو دا 152 نمبر آیت کې الله دغه وی، یا به پتا مصیبت نو مصیبت کې بس صبر کې، او هر طرف ته پتا ته خیری. که شکر دی وستو جو نیکی ده، که صبر دی کو جو نیکی ده، او په هر وخت کې ستا کامیابی ده. بیا ان الله مع الصابرین، یقینا الله مرګره دې د صابرانو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، او موای په بار دا غچا کې چې وجل شوی دی په لار د الله کې چې دا مړی دی. کله چې د بدر په غزا کې بعض صحابه کرام شهیدان شو، نو خلکو دا خبر وکړي چې پلانې مړ شو، د دنیا د مزو خوندونو نه محروم شو. نو الله دا آیت نازل کړي چې دا مړی د عام مړو په شان مګنی. دې ځکه الله دا نه دی ویلي چې دې سموي چې دا مړی دی، دا مطلب نه دی. ګوره مړی خو هغه دی په دې ورسېدی کنه چې وسړی د الله په لار کې مړ شي نو مړ خو دی، خو دې سموي چې دا دې سم مړی دی لکه څنګه چې دا عام مړی دی.
دې مو وای او په دې کې دا فائدہ چې موږ د جنت او د جهنم گواہی درچه لپاره نشو ورکولای. زموږ د باز وی زوس په مزي کې جنت کې وای د مشه وای ته د چا وجو جنت کې وای دا خدای علم الغیب خبرې او درې باز مبارک اوس په ته پته لګیدلی ورغلې وای نو ته د چا وجو جهنم ته ورغه پته بوت لګیدلی د غیب سره تعلق ساتي. زمونږ عقیده غدا د منهج داري چې د نیک انسان د پاره د الله نه ډیر امیدونه ساتو او په ګناګار انسان باندې یریګو د عذاب نه خو حکم نشو بیانوله فیصله نشو کوله چې دا سړی جنتی دی او دا سړی جهنمی دی زموږ په لاس کې نه دی. دا هغه چا مبارک وایو چې قران او حدیث کې راغلي. ابو لهب کوم ځای کې دی؟ جهنم کې دی. ابو جهل جهنم کې دی. فرعون جهنم کې. دا گواہی چې د جهنم کې د یا الله ور کړی یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړي. صحابه کرام په کوم ځای کې دي؟ په جنت کې دي. بلال رضی الله په جنت کې دي. ابوبکر صدیق په جنت کې دي. عمر ابن خطاب په جنت کې دي. دا موږ په دی وایو چې دا خبره شریعت نه دي ثابته راوړته خو موږ د ځان رچا مبارک حکم نشو کولای. دویمه خبره دا باز خلک چې څوک د الله په لار کې مړ شي نو دې سوي پلانې شهید شوی دی. حالانکه په کار ده چې خلک دې سوي چې پلانې ان شاء الله شهید شي کله وړي او پلانې زمونږ د الله نه امید دی چې شهید شي وي او پلانې مړ شوی د الله دی ول شهادت درجه ورګي دي څه بوای چې تا دې سوي چې شهید شوی دی نو شهید خو لازم الله به الله بخي نو ته حکم بیان کو فیصله دی وروله چې دا سړی شهید شوی دی اوس یو سړی دی او جاسوس دی او د مسلمانانو په صف کې لګیا دی او خخ کولی غټه ګیره ده شکل دې بالکل مسلمانانو او لباس دغه عمر شو ته بس بیا پلانیر شهید شه. ځکه حدیث کې راځي چې رب قتیل بین الصفین الله اعلم بنیته چې کله کله یو سړی به د کافرانو او د مسلمانانو په مقابله کې د جنگ به د دوانو دیو به کې مرشي الله ته د نیت پته نیتونو باندې خو بزرو باندې الله علم دی. ځکه امام بخاری په دې باندې بابم تړل باب لا يقال فلان شهید باب په بیان د دې کې چې دې سمونه چې پلانې شهید دی. ځکه چې ته چې پلانې شهید دی نو بیا خو بس الله بخله دی کنه نه ته به دې چې پلانې ان شاء الله شهید دی کله وړي شهید کله وړي پلانې زمونږ امید دی چې شهید وي پلانې الله دې کی چې شهیدی پلانې الله دې له شهادت درجه ورکړي. په دې کې بل فائدہ فی سبیل الله په لار د الله کې دا صحیح jihad دی چې انسان د الله په لار کې jihad کوي. د رسول صلی الله علیه وسلم ذکر ته پوښتنه چې سړی د طاقت خو د پاره یو سړی د خپل قوم د پاره قبیله د پاره لګي یو سړی دې لپاره چې خلک زما صفاتو کې په دوی کې کم یو د الله په لار کې رسول صلی الله علیه وسلم یوم نه دی د الله په لار کې هغه من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا د الله په لار کې هغه چې د دې لپاره جنگو کې چې الله دین زور ورشي د الله په لار کې بل احياء ولكن لا تشعرون بلکې دوی ژوند دي مگر تاسو بنه پويږئ. ژوند دي په کوم ځای کې؟ برزخ کې. برزخ کې ژوند دي. مخکې آیت راشي په سورۃ العمران کې احیاء عند ربهم ژوند دي په کوم ځای کې؟ د الله په خوا کې پنيز درب دا غوي دوی ژوند دي خو دې شي ژوند نه دی لکه څنګه چې زمونږ دی چې زته قبر ته ودرېګو د قبر نه راوځي او د خلکو حاجتونه پوره کوي نه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع او خامخا من به امتحان را ولو بتا سو باندې په معمولی شي سره من الخوف ديرنا والجوع دلوغنا ونقص من الاموال او كم والد مالونو والانفس ود نفسنو والثمرات او كم والد ميو دل الله خبر ان مطمئنوسا الله سوی ولا نبلونکم خامخا به امتحان راځي
نو بیا بس چې خامخا راځي د الله خبره نه شک پکې نشته نو بیا به جزا فزا نه کې ولی رالو مصیبتونه ولی غریبی ده ولی نیستی ده ولی دادی ولی دغه د قصې بنک د امتحان برازي پتا راځي ذکر الله سوی وبشر الصابرین او زیر ورک صابر خلقو ته صابرانو ته زیر ورک سوکتی الذين اذا اصابتهم مصیبه هغه خلق دی کله چې ورسیږي غوي ته مصیبت قالوا نغوي انا لله وانا الیه راجعون یقینا منګ د الله او یقینا خاص غته واپس کیږو د مؤمن شان مصیبت وته ورسی چې څنګه وته مصیبت ورسی نو د ذکر وای انا لله وانا الیه راجعون خدلته مصیبت عام دی چې کله او ته سړوي مانه چا غلا وکړه ته ان لله و انا الیه راجعون هغه سمړه خو نه راشي زموږ د خلک زړه دي چې مړه خو نه راشي زموږ د عوامو دا مطلب دی چې دا ان لله و انا الیه راجعون د مړي د پاره بس مصیبت چې ته ورسي مصیبت هر قسمه مصیبت دا ان لله و انا الیه راجعون لکه ته چې وې را پلانې الله دی وبخول مړ لويش نو د الله بخانی ته خو د ژوندۍ محتاج دی او د مړو ته محتاج دی دا زموږ د عوامو ذهن جوړ شي چې ان لله و انا الیه راجعون به د مرګ په وخت کې او د الله دی وبخي دا بچاته مړو ته به دی خلکو به الله ورکی سه دي دغه کې دی اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه دغه کسان بدوی باندې سناګانی دي د طرف درب د دوینا ورحمه او رحمت دې الله دې طرف نه دوی ته تعریفونه دي سناګانی دي شاباسه دي واولئک هم المهتدون او دغه کسان هم دوی لار مندون کړي ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا و مروه د الله د دین د نخونه دي एकदम خبر صفا مروه ته وړي نو ولي ځکه چې صفا مروه په کوم ځای کې دي وی قبلی سر خوا کې دي کنه کعبه سر خوا کې دي نو ځکه الله به دغه ځکه تذکرہ کوي په حدیث و چې مشرکان دو بوتان يخودي په دې صفا مروه کې چاته نمونه معلوم دي اساف او نایله د دو بوتان چې یو سړی دی او بل زنانه نو بیا دې بعضو مسلمانانو په ځل کې دا شکونه راتلو چې منګم په دې صفا مروه کې زو مشرکان بم کړو نو دغه سره مشابهت راغی چې هغه به دې بوتانو لپاره منډي وایي د الله د آیت نازل کو فمن حج البيت واعتمر نسوک چې حج بیت الله کوي یا عمره کوي فلا جناح عليه ان يطوف بهما نشتی اس گناه بد باندې چې زیرازي بمنز د دې دوانو کې الله وی چې دغه سوچونه مکوي مشرکانو نیت جدا او تاسو نیت هغه جدا لري تاسو خو الله لپاره کوي ومن تطوع خيرا او چا چې په خوشالۍ سره نیکی وکړه فإن الله شاکر علیم یقینا الله قبلون کې دی او په دې شاکر مطلب دا چې الله قدردان دی د عمل قدر کوي تلک سو کې ولادت له ډیر صدر کوي مستعمل الله نزه کوي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى یقینا کسان چې پټي هغه څه چې نازل کړي دي منګه د ښکار دلیلونه او د هدایت د خبرونه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ورستو د دین چې منګه غوازه کړي دي د خلکو د پاره په کتاب کې دیږي کو سرټنه د خلکو ته چې کوم هدایت الله د پیغمبرانو په ذریعہ لګل دی او د هدایت ته خبري او حکمونه او د دین د مسلې پټي او خلکو ته نه بیانې هغه خلکو ته الله رټنه ورکړي چې د يهود او نصارا دي او مسلمانانو تم دا خبره ده په
پدې زموږ په دې امت کې هم دي مولیان شتي چې هغه د حق پټ کړي د هدایت ته خبري پټ کړي نو ته به خصپاوي وي ما ته پته لري چې دا مسله دي سیده خو لکه دا خو ټکه بګشتي نو د خو نه بعد ډېری خبري خو زماده مزدوري به خراب شي خو دا خلک براته وي چې ته مخ کې ولې نه خو دا خلک براته وي چې ته به مذهب خو دا خلک براته وي چې ته وابي خو دا خلک براته وي چې ته دین دی بدل کو خو دا خلک براته بیا دانی نه راکې دا خلک براته بیا چاندې نه راکې نو ریبا سره دا یاري كم خلق جي حق پټي دغه سزا سده اولئک یلعنهم الله دغه کسان لعنت ویلا بغیبانی ويلعنهم اللاعنون او لعنت وی بغیبانی لعنت وینکی لما مولي سزا ده اللعنت مطلب دی الطرد والابعاد عن رحمه الله د الله د رحمت نه لري کېده نو چې الله په خپل یو سړی د خپل رحمت نه لري کېده بس کامیاب شي الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا مگر هغه کسان چې توبه وست او خپل عمل برابر کو او ښکارې کړي خبري توبه طرف ته ترغیب دی خودري کار وکي توبه به وباسي خپل عمل به برابر او کوم خبرې چې پټ کړي هغه به راخکار کوي فاولئک اتوب علیهم نو دغه کسان زه توبه قبلو مداغوي وانا التواب الرحیم او زه ډیر توبه قبلونکې مهربان يم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار یقینا کسان چې کفر وکړو مړ شو په دې حال کې چې کافرانو اولئک علیهم لعنت الله دغه کسان په دوی باندې لعنت الله والملائکه والناس اجمعین او د ملائکه او د ټول خلقو خالدین فیها همیشه به دوی په دې لعنت کې لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون کم بنکړې شي د دوی عذاب او نه به دوی ته مهلت ورکړې کیږي و الهکم اله واحد او لایق د بندګۍ ستاسو یو معبود لا اله الا هو نشتی اقدار د بندگی سوا دا غنا الرحمن الرحیم چی عام مهربان و خاص رحم کون که دی و دا دیزین اللہ خبر توحید توارولا چی اے خلکو مسئله خود قبلی بیان شوا مسئله دا صفا مروا بیان شوا دا حق پتون کو سزا بیان شوا وسی مهم مسئله تا اللہ و اراشی چی اقا دا توحید مسئله دا نستاسو معبود اله معبود ته وی چې بندگی کیږي هغه یو دی او نشتی دا غنه علاوه حقدار د بندگی معبودان خو ډیر دي خلکو جوړ کړی دي کنه څوک بت ته معبود وی نو څوک قبر ته معبود وی څوک پیر ولی ته معبود وی څوک پیغمبر ته معبود وی څوک کانو ته معبود وی څوک سکه الله معبودان خو ډیر دي خو حقدار د بندگی هغه صرف یو الله و د دین بعد الله سبحانه وتعالى په دې دعوه باندې چې الله یوازې د بندګۍ حقدار دی عقلي دلایل به اوس په دې باندې بیانې هغه دی ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایش د اسمانونو او د ځمکه کې د دلایل ته سوچ کوی ګورخه الله وی ز حقدار د بندګۍ د دې د لاسه ما چې د ټول کارونه زکوم
واختلاف الليل والنهار او په بدلیدو د شپه ورځ کې والفلك التي تجري في البحر او پاغه کشتو کې چې روانې دي په دریاب کې بما ينفع الناس په دې وجه چې فائدہ ورکوي خلکو ته وما انزل الله من السماء من ماء او باغ کی چرالی گلی دی اللہ دبرن صوبا فاحیا به الارض بعد موتها بس راجون دکر اللہ دا غیسر زمک ورسو دا وچوالی دا غینا وبث فيها من كل دابا او خوارکڑی دی بدی زمک کی ہر قسم زناور وتصریف الرياح او پاڑولو راڑولو دا سلی کی والسحاب المسخر او پاغ وریز کی المسخر بین السماء والارض چیز ورند دا پمیز دا اسمان و دزمک کی لآیات بدی طول خبرو کی خامخان نخیدی لقوم یعقلون دا غچا دا پارا چی دا عقل نکار اخلی دا دلائل لی پا دی خبره چې الله یک یوازې د بندګۍ حقدار دی و دی خی دا قسم خبرې د باباګانو ولزه دغه باباګانو چې دا کارونه کړی ځکه الله وی مخکې باید راشي په روان درسونو کې هاذا خلق الله دا پیدایش ته چې الله کړی دی فارونی ماذا خلق الذين من دونه نو مشرکان تاسو د خپل معبودانو سوخه کنه چې هغه پیدا کړی توس دلائل واضح دلائل خو چې بس الله د عقل بن کینه د ماشي وزر نشي پیدا کوله د مچ وزر نشي پیدا کوله کمچ تي شي وتختی کماشي تي شي وتختی الله وي دغه نشي رانیوي او دیو ته پراته دي وسلاوي چې د دومره دلایل دي او بیا هم ګوره باز خلک دي دلایل ته ګوري نه نسوي الله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا او باز د خلکو ناغه سوق دي چې نسی سوا د الله نه شریکان دغه دلایل به اثر نه کوي په وی باندې او دومره به خپل شرک کې نه نوتی دي چې دې ته ګوري يحبونهم كحب الله منکې دا وی سره پشان د مینې د الله څنګه مینه چې الله سره کې مشرکان هم ګوري الله سره مینه کوي وزوم په دې ملکونو کې چې کوم مشرکان دي او قبر پرستی دوی د الله سره مینه کوي کنه کوي ها کوي خو الله وی څنګه مینه چې دوی د الله سره کوي د سیمینه د معبودانو سره هم کوي کم چې دوی جوړ کړي بلکې باز پکې دي چې دي چې دومره مینه د الله سره نه کوي څومره چې د دې معبودانو سره کوي ټول قسم ورکو د الله په نوم خبر اسانی سره په الله مې قسم دروغ بو به ته ځه تر پیر بابا په نوم قسم وخوره وي تباکه نو دې کې دا واضح شو چې د پیر بابا سره محبت هغه د الله سره د محبت نه زیات ده دا خبره صحیح ده که غلطه ده د بابا په نوم کې دی نشي چې به دروغ قسم وخوره د الله په نوم باندې خوري خو محبت ډیر شو دا سره کار خو الله د مؤمنانو حال بیانوي د چې نن سبا خلکو په وابیانو باندې مشهور کړي دا غوي حال الله بیانوي موحدین چې الله د توحید لپاره خپل مری پرې کولای شي خپل جسم ټوکړي ټوکړي کولای شي خو الله سره شریک نه جوړي اغوی سکی والذین آمنوا او کسان چې ایمان راوړي دي اشد حبا لله ډیر سخت دی په مینه کې د الله سره دغه حال دی یعنی دوی چې کوم محبت د دې خپل معبودانو سره کوي کنه الله وی اغوی د دوی د محبت نو زیات محبت زما سره کوي ولی دغه څه وجه ده وجه دغه ده چې مشرک چې دی کنه د ډیرو معبودانو سره مینه کوي نه غمینه تقسیم شوی ده د لوی ځوان سره به مینه کوي د پیر بابا سره به کوي د شلګزی بابا سره به کوي د بل سره به کوي د بل سره به کوي نو دا ډیر شي دي کنه بیا الله سره به مینه کوي مینه تقسیم شوی ده او دا موحد یو د رب العالمین سره محبت کوي نو دا غمینه به سم مضبوطه مینه
الله دې موږ په دې باندې قائم او دائم لري او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې الله زموږ ناراضي. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب او کچرته پوی دی کسان چې ظالمان دي اذ يرون العذاب کله چې ویني دوی عذاب لره ان القوة لله جميعا پدې خبره چې بشک قوت ټول د الله دی وان الله شدید العذاب او بشک الله سخت عذاب ولده. د دې مطلب دا دی یو مطلب دا دی کچرته وسلی دلوي دي ظالمانو مشرکانو ظالمان مطلب مشرکان دي ځکه چې شرک غټ ظلم دی کچرته وس دي ظالمانو مشرکانو خپل حال لیدلوي چې دوی د بسنګ عذابونه ملاويږي نو دوی به دا خبره منلوي چې طاقت ټول چا دی د الله دی الله خو دې سخت عذاب ورکړي نو شرک به نه کړي. یو مطلب دا دی. بل مطلب دا دی که پویدې د ظالمان خلق بدی خبره چې ټول طاقت د الله دی او الله سخت عذاب ورکوي نو دوی به چرته شرک نه کړي خو دوی بدی خبره نه پويږي او په دې نه دي رسیدلي کچرته دوی بدی خبره رسیدلې نو دوی به شرک نه کړي. خکه څوک دا وایي چې الله خو سخت عذاب ورکون کې اوس د مشرکانو کې څوک دا وایي چې الله خو سخت عذاب ورکون کې خو زمونږ د باباګان شتي کنده به د قیامت پر زمونږ د عذاب نه بچ کی نو الله خبره کوي اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا کله چې با بیزار شي هغه کسان چې تابعداري شوي دا کسانو نه چې هغه تابعداري کړی دا قیامت پر ورځ به دي سکی نو ستاب سمرستو کې خو به تان ځان بیزار کی تابعداري چې چا شوی دی یعنی مشران هغه به ځم بیزار کی داغه چانه چې تابعداري ول کړی دی یعنی کشران اب موږ تاسو پیژنو موږ تاسو ویل چې زموږ بندگی کوي لکه دا کوم خلک چې یا رسول الله مدد چغوي یا علي مدد چغوي یا فاطمه مدد چغوي آیا پیغمبر وته ویل چې دې کوي آیا علي رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها هغه دا عقیده خو نه الله یغوی به بیزار شي ته چې دوی په ډېر نازي کنه چې پلانې بابا به مونږ خلاص کی او پلانې سه به مونږ خلاص کی الله یغه به خپل بیزار شي ورأوا العذاب او دوی بعذاب ویني وتقطعت بهم الاسباب او ختم بشید دوی بمنس کی تعلقات هر څه ختم شي نبي بدا کشران سوي وقال الذين اتبعوا او وي باغ کسان چې تابعداري کړی دا تابعداري کړی د مشرانو هغه وسوي لو ان لنا كرا ارمان چې زمنګ د پاره دنیا ته یو واپس وي چې موږ دنیا ته واپس راغلې نو سجل بم کوله فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا نو موږ به هم د دې مشرانو نه جدا شوي لکه څنګه چې دوی نن زمنګ نه جدا شو. نو په دنیا کې خلک موحدین ډېر چغوالي چې جدا شي او زم بیزار کې وسوي چې دنیا ته واپس شوي بیا خو دنیا ته واپس راتلو څه فائدې نشته. كذلك يريهم الله أعمالهم هم دغشان الله ورخيدوي تعملنا ددوي ولي حسرات عليهم دپار دافسوسنو پدوي باني وما هم بخارجين من النار او نبدوي راوتن کی دور نئی. اوس الله دا خبر خو بیان کړه چې تاسو به توحید به منئ او رد شرک الله وکړو خو بل قسم شرک به الله وسرت کوي او هغه دا چې د مشرکانو به باز شینه حلالول باز به حرامول د ځان نه نو دا شرک دی کنه او دا به د دې تفصیل په سورۃ الانعام کې راځي. باز ساروی په زنانو حرام کړي باز ساروی په سړو حرام کړي د باز سارو بچي حرام کړي نو الله دې ځکه فدا خلق باندې مراد کوي يا أيها الناس اي خلقوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا خريدا غشزننا چې پزمکه کې دي حلال او پاک
یعنی مطلب دې چې دا شو چې یو شی حلالول یو شی حرامول دا ای خلکو الله وی زما په لاس کې دي. ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مروانيږي په قدمونو د شیطان پسې، شیطان په وسوسو پسې، دغه په خبرو پسې، په شرکیات او خرافات بدعیات په دې پسې مزه. انه لكم عدو مبين یقینا غستاسو د پاره ښکار دشمن دی. انما يأمركم بالسوء والفحشاء یقینا حکم کوي تاسو ته په بدی او په بے حیايي سره. شیطان خو دغه غواړي، خو شیطان موږ ته بخپل چې تویلي چې دې سی وکي اواز اوریدل تاسو نو څنګه موږ ته حکم کوي په وسوسو چولو سره، بے حیايي طرف ته موږ راکاږي، د بدی طرف ته موږ راکاږي. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دا چې تاسو وایي په الله باندې هغه څه چې تاسو پې نه پوهیږئ، یعنی په الله باندې دروغ جوړ کوي. شیطان دا غواړي. نو یو شی الله حلال کړی دی او ته حرامه، د په الله باندې دروغ شو کنه. الله نه دی حرام کړی ته حرامه، یو شی الله حرام کړی ته حلاله، د په الله باندې دروغ شو. شیطان هم دا غواړي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ او کله چې ویل شي دوی ته تابعداري وکړئ دا هغه څه چې نازل کړي دي الله. دې ځکه الله د مشرکانو دلیل بیانوي چې مشرکانو ته کله دا ویل شي چې تابعداري وکړئ د ما انزل الله او ما انزل الله کې د قرآن او حدیث راځي، تابعداري وکړئ د څه د قرآن او د حدیث. نو دوی سوي قالوا ويدوي بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا بلکې منګه تابعداري کو داغه طریقې چې موږ په مونډلې دي خپل مشران. دای دلیل له موږ په چا پسې روان یو؟ مشرانو پسې. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون آیا اگر کو مشران د دوی چې نه پویدو پیشي او نه پنی غلارو الله بیا په سیم روانیس د دوی جواب هم دغه بیا په سیم زو. تفسیر قرطبی کې او امام ابن عطیه ابو حیان او الوسی رحمهم الله دې ټول دا خبره لیکلې ده. وی دلته په مشرکانو باندې رد ده، خو په دې کې رد ده په هغه مقلدینو باندې کوم ته چې قرآن او حدیث پیش کړی شي نغوي منګه په دې باندې عمل نشو کولای، منګ د مشرانو په لار روان یو. او نن سبا زموږ په ملکونو کې دا متعصب مقلدین دا خډیر دي چې هغوی د دې سره کار نشتی چې الله سوی د الله پیغمبر سوی. دغوی کار د دې سره دی چې زمونږ کتاب سوی، زمونږ امام سوی، زمونږ مولا سوی، زمونږ مذهب سوی. او دا څومره ظلم دی او څومره ناانصافي ده چې ته قرآن شاته غزار کې، حدیث شاته غزار کې او د پلانی او د علانی خبره مضبوطه راونیسي. زمونږ په دین کې دا قسمه تقلیدونه نشته. زمونږ په دین کې تابعداري د قرآن او د حدیث کول او د علماء خبرې منل هغه چې هغه موافقي د قرآن او د حدیث سره، او هغه خبرې پرې خوده په ادب او په احترام سره کمی خبرې چې خلافي د قرآن او د حدیث. منګ د علماء قدر کو، د امامانو احترام کو، زمونږ د سر تاجونه دي، زمونږ د سترګو تور دي او زمونږ د زړه سرونه دي. خو دومره ده چې د قرآن او حدیث سره د هر چا سره د محبت نه زیات محبت موږ د قرآن او حدیث سره کوو. والذین آمنوا اشد حبا لله دا خبره مخکې تیره شو چې ایمان ولدا الله سره په مینه کې به ډیر سخت دي، بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په مینه کې ډیر سخت دي. دا د اهل سنت والجماعت او د اهل حدیث او د سلفیانو نخه ده چې هغوی قرآن او حدیث سره په مینه محبت کې ډیر سخت دي. نو دا خبرې پرېږدئ چې زما مذهب جدا دی او ستا مذهب جدا دی. مذهب زمونږ د ټولو یو دی او هغه اسلام. قرآن زمونږ د ټولو یو دی، پیغمبر زمونږ د ټولو یو دی، قبله زمونږ د ټولو یو ده، امامان زمونږ د ټولو امامان دي، کاغه د څلور امامان دي او کاغه د دوی نه علاوه نور امامان دي.
دا سلور امامان امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله، دا ټول زموږ امامان دي. امام بخاری دا امام دی، یوازې په امت کې ورسېب سلور امامان نه دي، ډیر شي امامان دي. امام سفیان ثوری رحمه الله، امام عبد الله ابن المبارک، امام اسحاق ابن راهويه، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجه. دنیا دی دنیا. او دا خبره کول چې په امت کې صرف سلور امامان دي، دا په امت باندې بدګماني ده چې په دومره غټ امت کې صرف سو امامان دي سلور. دا غلطه خبره ده. په دې دومره غټ امت کې سره پاسه 1400 کاله تیر شو، صرف سلور امامان پیدا شي. خو دغه امامانو له الله شهرت ورکړي، مشرتیه ولا ورکړي. خو دې دا مطلب نه دی چې دا غوینه علاوه نور امامان نشته. امام ابو حنیفه رحمه الله زمونږ مشر امام، په دې سلور امامانو کې مشر دی. هغه د تعلیم موږ لرا کړی دی. یو کس ته پوښتنه کوي امام صاحب چې ستا خبره د قران خلاف راشي سبق وو، غوسه شو، د مخې سور شو، وې دا تاسو ته کول دي زما دا خبره بو دیوال لرا واچي خو په قران به عمل کې. بلکې سوتوي اکاسوتوي وی امام صاحب کده حدیثو خلاف غوسه شو، په حدیثو به عمل کې. و امام صاحب کده صحابه کرامو د خبره خلافي، و صحابه کرامو په خبره به عمل کې. وی کده تابعینو او به دغه نه بعد کوم خلک دي کده د خبره خلافي، نو بیا به دلایل ته ګوري. ځکه چې به زمون خبرې سدي یو شان دي، چې کله یو شان شي نو بیا به ته ګوري چې دلیل د چا سره دی. دا د امام صاحب غ تربیت ته چې موږ لرا کړي. او دا خلک موږ ته وي تاسو امام صاحب نه مانی. امام صاحب منل خدای دی چې کوم تربیت هغه تعالی درکړي ته په غیر روان شي. او کوس د امام صاحب وې الله دې زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکي، نه دي خلکو باغته موابي ویلې دوی دا موابي دي، دیم دا خبرې نه مني او دیم په مخ وی چې قران او حديث. امام مالک رحمه الله وی هغه به رسول الله په جمعات کې درس کو، وی د هر چا د خبرې نه بچا ساغه ستېکیږي سو پر خو دکې سوای د دې قبر ولا نه وی د هر خبره به مني. دي کی اشاره دي ته وکړه چې ګوره زمام په ټولي خبرې نه مني، کوم خبره کې زما سره دلیل نه هغه پرې دی. امام شافعي رحم الله پیری او حدیث وی اشاګرد وته امام صاحب دا حدیث صحیح دی او صحیح دی، وستا په مذهب کې شتي ته منی. وی داغه مخ تکسر شو د غسینه ودرید، وی ارایت فی وسط زنارا تتزن نصرانی ښکارم کسنګه، تتزی صحیح ښکارم، يهودي د تخکارم، د ګرجین د چتری دلم چې راوته ما چې د رسول سم صحیح حدیث راځي ته زمانه ته پوښتنه کوي چې ته منی کنه منی. چې د رسول سم حدیث راغی دا ته پوښتنه کوي په کوم ځای کې پاتې شو چې ته منی او کنه منی. امام احمد بن حنبل رحمه الله وی زما تقلید مکوي، د امام مالک تقلید مکوي، د امام اوزاعی تقلید مکوي، ولكن خذوا العلم، خو علم واخلي د هغه زینه چې د امامانو ته غسته دي. هغه کوم ځای دی؟ قران او حدیث. نو د دې امامانو تربیت ته چې موږ لرا کړي. نن سبا چې ډیرو خلکو ته وایي چې دا مسله قران حدیث کې خاصه موږ خپل نه کېجو نه پویډو، لکه څنګه چې دې ځکه الله د مشرکانو خبره کوي چې موږ به د پلار نیکه په لار روان یو. نو ته او نه پویډو په دې مسله کې ستا پلار خاغه خطا، هغه دومره غټ شړې خطا شو نشي چې شو خطا په انسان نه راځي، په علماء خطا راځي، په غړو انسانانو خطا راځي، نه که بدر علی سي چلو شو. نو قران او حدیث تابعداري کوي او د چا خبره چې د قران او حدیث سره برابرۍ هغه معنی د چا خبره چې برابر دي ته موږ ګوري چې رسړې سوکته خودي ته ګوري د خبره چې کوي چې دې کې دلیل شته او کنه. ندور مع الحق حيث دار وندور مع الدليل حيث دار. زمنګ منهج د غوګو ته کولو کې موږ ګوري د دلیل سره تاویږو چې کم طرف تم تاو شو په یوځي کې ودرېږو نه، ځکه چې یو سړی دی مضبوط راونی او د رسول سم نه علاوه نبی په تالته ودرېږي کې دي شي حق د نه په بل طرف تاو شي ته والته پاتې شوی. خو موږ ګوري په حق پسې تاویږو چې کم زی تم حق لاړ، که پاکستانی بیانې او که افغانی بیانې او که سعودي بیانې او که مصری بیانې او که سوداني بیانې او که خزه بیانې او که سړی بیانې، که ماشومي بیانې او که بوډای بیانې، خو چې خبرې سره دلیلی موږ له خبره منو.
دا څومره ښکلی منهج دی. دا منهج خو زموږ د ټولو دی الحمدلله، دی که نه دی؟ دا خو ټولو منهج دی چې قرآن او حدیث به منو په فهم د سلف صالحینو. زموږ د دین مشران چې څنګه پوه شوي دي په قرآن او حدیث هغه شان به پوهېږو، د هغوی نه به مخکې هم نه ځو. دا هم ډېره اهمه خبره. بعضو کسانو ځان ته په کور کې چې د قرآن او حدیث یې او چې دی پې څنګه پوهېږي فتوې ورکوي. نه، ته به ګوري چې دا حدیث خو صحابه کرامو هم اورېدلی خو هغوی په دې څنګه پوه کړی ځان، هغوی د دې حدیث نه څه فایدې راغستې وي، هغوی د دې آیت څه تفسیر کړی و، نو بیا به پې ته عمل کې. بعض خلک د ځان نه چې قرآن او حدیث سره پراته دي ځان نه مجتهد جوړ کړي، مجتهد الدهر او فقیه العصر. د چا پلار به ورسره بیا خبرې وکړي، نو دې ته به پکې ګوري چې د دین مشران څه وایي، صحابه کرام څه وایي، امامان په دې مسله څنګه پوه شوي دي، تابعین پې څنګه پوه شوي دي. نو د دې ټولو علماو قدر او احترام په موږ باندې واجب دی. خو موږ ته هم دې علماو دا تربیت ښوولی دی، د قرآن او حدیث په رڼا کې راته ښوولی دی چې کوم ځای کې زموږ خبره د قرآن او حدیث خلاف و نو هغه به پرېږدئ. تاسو ټول د دې خبرې ما ته پته لري چې د الله د رضا لپاره ما سره محبت کوئ، الله سبحانه وتعالی تاسو ټولو قدر او احترام وکړي، الله دې تاسو سره محبت وکړي. خو محبت دا نه دی چې زه په ګډ وډو سر شم تاسو هغه ګډې وډې منئ، زه کمزوري خبرې کوم تاسو منئ، زه د قرآن او حدیث خلاف لګیم تاسو یې منئ. محبت دا دی چې کوم ځای کې زما خبره کمزوري د قرآن او حدیث خلاف وي نو هلته هغه خبره پرېږدئ او زما پکې مې اصلاح وکړئ چې ته دې خبره کې خطا یې، په ښه طریقې سره، په ادب او په احترام سره. دا دې خلکو په موږ باندې هسې بهتان لګولی چې دوی د علماو بې ادبي کوي. الحمدلله زما د دعوت په دې باب کې څه د پاسه 8 کاله وشو او په موږ باندې څوک دا نشي ثابتولی چې د اوسه پورې موږ چاته کنځلې کړي. امامان خو غټ امامان دي، دا اوسني چې کوم دي چې د مولا ګوټې غونته کوي او کنځلې منځلې ډېرې کوي، موږ هغه ته هم کنځلې نه کوو، مولا ګوټې. او د عام خلک هم په موږ پسې ډېرې بدې ردوي. موږ چې دوی ته الحمدلله کنځلې نه دي کړي نو موږ به د دین اغستنو ته او د دین اغستورو ته کنځلې کوو. څوک ته ثابت کوو چې چا ثابته کړه نو چې څه قسمه جرمانه او سزا ماله راکوي نو تاسو ټول پې ګواه شئ چې زه ورته تیار یم، خو په ما به یې ثابتوي چې او تا په پلاني درس کې په پلاني امام صاحب پسې کنځلې کړي دي او پلانی امام دی دغه بې ادبي دي کړي دي او دا دي کړي دي. الحمدلله دغه زموږ ټول مشران دي، الله دې موږ په قرآن او حدیث باندې مضبوط ساتي او د دې مشرانو سره دې الله زموږ ملاقاتونه په جنت کې وکړي. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، او مثال دا کسانو چې کفر کړي دي په شان دا غسړي دي چې आवाजونه کوي، بما لا يسمع الا دعاء ونداء، هغه سروته چې ناوري مگر आवाज او چغه. سناشنا مثال الله ذکر کړی دی کافران. الله وی دوی نه پوي لکه یو شپنکې چې ګړو بيزو ته आवाज کوي نو دا ګړي بيزي پويږي چې څه وایي. ها خود دې او ته صرف په غوګونی आवाज لګي بس چې موږ ته आवाज وشو، خدا پته وته نشي چې څه دي. دغه شان د دې مشرکانو مثال لې چې هغه خو په لګي आवाज وترسي خو په دې خبره باندې پويږي نه. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، دوی کان دي چاړه ګاندي لاند دي نو دوی عقل نه لري. يا ايها الذين امنوا ايمان ولو كلوا من طيبات ما رزقناكم، خرید پاک غمالوننا چې ما درکړي دي تاسو ته، د ځان نه حلال ولو حرام ول مکوي. واشكروا لله، او شکر وباسئ د الله، ان كنتم اياه تعبدون، کچرته تاسو خاص دغه بندگی کوئ. حدیث کې درازي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې کله یو انسان ډوډۍ وخوري او اوبه وڅکي څه شی وڅکي او دغه نه بعد الله شکر وباسي، الله ته راضي کی. د الله شکر وسته د خوراک نه بعد. انما حرم عليكم الميتة،
یقینا الله حرام کړی د پتا سو باندې مردار والدم او وینا بیول شوی ولحم الخنزير او وخد خنزير وما وهل به لغير الله او هغه چې आवाज وکړي شي باغی باندې د پاره د نزدېکت د غیر الله الله سه حرام کړی نو دیږي ک الله بیان کړی چې مدد حرام کړی حرام کارونه خو نورم شتي حرام خوراک نورم شتي الله ولې د سلور ذکر کړو د خاص په دې ذکر کې چې عربو به خصوصا د سلور شینه جایز ګڼل نو الله وی چې مردار حرام ده سیوی دی وی مردار نه چې هغه حلال ده کما ها د دریاب مرداره چې کوم ساروی په دریاب کې وسی او هغه مړ شي نو داغه خوراک سره جایز دی او هغه وینه چې به ولیکي ساروی حلال کې پاور کې کوم وینه چې کنه ده حرام ده ولحم الخنزير غوخه د خنزير وما وهل به لغير الله او هر هغه شی چې باغی باندې د غیر الله د پر आवाज شوی پدې کې یوازې ساروی نه دی هغه شمی هغه تیل ساروی اوریجی چینی چې د غیر الله په نوم باندې نظر کړی شي ټول حرام دي د خلک چې درګاونو ته ځي مشرکان صرف ساروی خو نه وړي کنه قسمه قسم شینه راغستي په دې ټولو باندې د غیر الله د پر आवाज شوی دی فمن اضطر غير باغ ولا عاد نسوک چې محتاج شو چې نه دی طلبکار د خوند او نه دی زیاتې کوونکې فلا اثم عليه نشتی ګناه پاغه باندې یو سړی د محتاج شو سخ نور هیڅ خوراک ته نه ملوي او صرف د خنزیر غوښه پرته ده الله وی د خوړې شي خو په دوه شرطونو غیر باغ چې نه به طلبګاری د خوند لپاره به نه خوري ولا عاد او نه به زیاتې کوونکی څومره چې ضرورت ته هغه وخوره او چې سړی لګیا دی و دومره وخوره چې ته پې د مرګ نه څه شي بچ شي بیا به مخې ته حلال خوراک وکړي د هغو دپاره جایز دی ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب یقینا خلق چې پټي هغه چې نازل کړي دی الله د کتابنا بیا رټنه د خلکو ته چې حق پټي ويشترون به ثمنا قليلا او اخلي باغي باندې لګ دنیا زموږ په دې امت کې هم دي سیمبولیان شتي ګورای چې حق پټي د پیسو د پاره د دنیا د پاره الله بول سزا ورکې دي توکلي اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دغه کسان ناچي په خپل خېټو کې مگر ور ولا يكلمهم الله يوم القيامه او خبر بنکي د دوی سره الله په ورځ د قیامت ولا يزكيهم او نه پاکي دوی لره الله به د ګناهونو نه پاکي ولهم عذاب اليم او د دوی لپاره عذاب دردناک اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى دا کسان دي چې اغستی د گمراهی په مقابله د هدایت کې والعذاب بالمغفره او عذاب اغستی دی په مقابله د بخانه کې فما اصبرهم على النار نصدیر صبرناک دی دوی په ور باندې څومره صبر دی په دې ور باندې ذلك دعذاب بدي وجده بأن الله نزل الكتاب بالحق يقينا الله نازل كرده دا كتاب بحق سرا دا عذاب د دې درسه دي چې دا کتاب الله په حق نازل کړي دي او داغه د طرف نه دوی په اختلافات وکړو دا خبره نه مني د دې درسه عذاب دي وإن الذين اختلفوا في الكتاب او يقيننا كسان چې اختلاف کړي دي په کتاب کې لفي شقاق بعيد خامخ مخالفت کې دي لري د حقنا د خلق الله د حق نه دي لري
چا چې اختلاف کړی دی او د حق نه مني. حدیث چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله سبب د 100 نمبر آیت نه شروع کو او الله سبحانه وتعالى دې موږ په قران او حديث باندې پوه کړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.